د دوستۍ اهلیت تاسو کې نشته او د دوستۍ اهلیت ما کې نشته. ما کې دا اهلیت شته چې ته د نیمې شپې راشي او زما دروازه وټکې داسې او زه درته راوځم. څوک دی؟ جی ستا پلانې اشنا دی او ما سره هیبت چې په دې نیمه شپه دته څه تکلیف جوړ دی. دا هیبت به در سره وشي، دا به وایي چې په دا وخت څه کوي، ورشه ورته یې چې اوده دی. زه به دا ویم دا اهلیت یو کس کې و، نیمه شپه وه او دوست یې راغی، دروازه یې وټکوله، خبر ورغی پلانې دوست یې راغلی. هغه کې سوچ وکړو چې د نیمه شپه کې زما دوست ته څه تکلیف پېښ شو، راته ښکاري پیسو ته یې ضرورت دی، نو بکس ته یې منډه کړې ده، د پیسو بټوه یې راغستې ده. بیا سوچ ورغلی دی چې راته ښکاري چېرته دشمن پې حمله کړې ده، نو منډه کړې ده، ټوپک یې راغستی دی. بیا سوچ ورغلی چې ښځه یې مړه شوې ده، هسې نه چې ښځې ته اړه شوی چېرته واده په دې شپه کې نه غواړي، نو پاسېدلی دی، وینځه یې راپاسولې ده، خپله وینځه چې پاسه مخ لاس وینځه ځان تیار کړي. وینځه یې د لاس نه نیولې، ټوپک ورسره دی، بټوه یې په جیب کې اچولې ده، ورته راووت. دوست ورته وایي چې یار دومره لیټ شوې، زه ګنټې نه ولاړ یم. هغه ویل خفه نه شي، معافي غواړم. ستا خبر چې راغی چې پلانی یار دی راغلی دی، نو ما وی چې جوړ پیسو ته ضرورت پېښ شوی، نو بکس نه مې دا بټوه راغسته څه وخت په دې ولګېد. بیا مې خیال راغی چې چا دشمن پې حمله نه کړي، ټوپک مې راغستو څه وخت په دې ولګېدو. بیا مې سوچ راغی چې هسې نه چې ښځې ته اړه شوي، دا وینځه مې راپاسوله، مخ لاس مې پې وینځل تیاروله مې، نو څه وخت په دې ولګېدو. عزیزه که پیسو ته د حاجتي دا بټوه ده، که دشمن دی در باندې حمله کړي، دا ټوپک مې راغستی ځه چې ورپسې روانېږو. که ښځې ته د اړه شوی چې په دې ټکي د دې وینځې سره د نکاح وتړم او در په لاس یې کړم چې بویې ځې دې درې څیزونو کې د هر یو چې تکلیف پېښ شوی، نو دا مې تیارولو، وخت رانه ولګېدو. هغه دوست ورته څه وایي او ورته وایي والله که نه مې پیسو تاجر، نه را باندې دشمن حمله کړې، نه مې ښځې ته ضرورت پېښ، خو پروتم په کټ کې خوب نه راتلو، ته را یادېدې، ته مې ولیدې، زه تم سمله او زه به مس په ارام خوب وکړم. داسې به پیدا کوي چېرته؟ زه داسې یم، تاسو به داسې وکئ، نو په ارام کښېنئ. دوستي کم ځای ده، لارې لنډوئ. نن د 11 بجو نه یو راځي واده ته روانم، خدای دې ووایي خو څوک چې نظم بده ده، د هغه کور وران شو. خیال دې راغی د 11 بجو نه تر 12 نیمو پورې څو کسان مې ولیده چې کومو ودونو ته تلي، کورونه یې وله وران. دا نن ودونه و، تاسو ټول وله تلي یئ او دا به محسوس کړي چې وخت هم ضایع کو، څوک چې نظم بده ده بیا خفه کېږي. دا زمونږ زمانه ده، دا تعلقات دي، دا مړي ژوندي دي. که مړي له درشیم ویا پلانی مړو، یاره څوک کلیوالي ده چې نظم بده ده، دوا له تلی یم، جنازې له تلی، واده له تلي ځان مې ورته وښودو، روټۍ مې ونه خوړه. خبره ده چې دوستي مستی نشته. وحشیان په دې ځنګلو کې تاسو د زناورو دوستي چېرته لیدلې ده؟ پیمانې وایي پیشو او ګیدړ سره دوستان کېدی شي؟ میلو او زمری چېرته دوستان کېدی شي؟ خو لاس د بري کار دی چې د کم زناور په بل زناور وس رسي، نو غوښې یې خوري. داسې ده که نه ده؟ دا بني ادم نه دي، دا ټول زناور دي.
دا چې سلک سر شړی را شړی په یو لوس بلې وس نه بریږي لاسې پې نه رسي کینی کور ولا ورانی فی الحال وګورئ په کابل کې الله روس تباه کړو نجیب لرې شو ملک بالکل هموار او صفا پروت دی اوس مشران په خپلو کې په تخت نه جوړیږي نن یو سړی اوس راغلی و کابل ته تللی و دی وزیر اعظم سره ویل په خدای قسم 4 غنټې مې تګې تېرې کړي اوبه نشته بجلی نشته په 100 روپۍ یو روټۍ نه ملاویږي خلق لګیا دي د لوږې نه تړپیاویږي لګیا دي اوبو پسې تړپیاویږي لګیا دي د کلو کورونه داسې ډاګه پراته دي دوی په خپلو کې فی الحال لنچرې او ټوپې او ټینکونه چلیږي لګیا دي جګړه اوس په تخت جګړه اوس په دې ده چې پښتون به باچا کېږي او که فارسیوان به باچا کېږي والکه دا پښتون او فارسیوان ټول د آدم علیه السلام اولاد نه دی که سړی د قوم او د ملک خیر غواړي زه وایم په پاکستان کې دی سپی باچایي خو چې دا پاکستان چېرته د سړیتوب ساه والي او غریب پکې چېرته د سړیتوب ساه والي دې سره زمونږ څه کار نو نن جګړه په اقتدار او په تخت لکه پاکستان کې 2 جګړې نه ختمي یو د خېټې او یو د اقتدار جګړه 240 کاله وشو چې پاکستان کې هم دا جګړه ده چې ته ښه نه یې ته کوشه چې زه پې کښېنم چې بل راشي وایي ته ښه نه یې ته کوشه چې زه پې کښېنم چې بل راشي وایي ته ښه نه یې ته کوشه چې زه پې کښېنم ورشئ په بټخېله کې له غوندې پوښتنه وکړئ ورشئ په مردان کې له غوندې پوښتنه وکړئ بټخېلې والایو ته ټوبیلونه بوتلي وو برمې مرمې بوتلې را بوتلې وې چې وروره ټوله بټخېله به اوبه اوبه شي نه پکې بټخېله شته او نه پکې اوبه شته چا پکې مردان کې د بجلۍ ستنې اچولې وې چې وروره ملک به ټول بجلي شي هغه ستنې ته ټولې واپس راوړي دا قوم د خدای په غبرګو سترګو ړوند کې 40 کاله کې دوی د سړي زامن نه پرون دا بالا ماڼۍ او کوټلې او ارباب لنډی دا یې دوکه کړي چې وروڼو ما کامیاب شم تاسو ته رنګ سور ټیپر په شان سور وکم اوس په لنډی باندې یو د ګډې زوی نه راځي چې دا د لنډی سرک خو لږ وګوري هغه ورځ مې هغه ممبر خان ته وي ممبر خان ته ما دا کوټ له محسن خان بوټ ډېر ضروري وي چې په دې ګوټ کې دې ولګولو په سړک کې دومره کډې دي بیمار خو پتلی نه شي کولمې د خولې نه بار راوځي په دغه ګوټ چې تاویږي او کوتې وګورئ دغسې کوتې د دوی په سینو کې وشه هغې لا سړی نشته نه صدر ته چې کوم سړک وي دومره 9 انچې پیپ پکې اچي لګیا دی په دې کې څه کوی لکه وایي چې د اوبو نکاسي به کېږي دلته په کپړه کې د اوبو وڅکم د اوبو نکاسي په 9 انچې پیپ کې کېږي په دې پلاستکستان کې په 2 ورځ به اوبه بند دي او دریاب به په سړک روان نو دا کلهم حرامتوبونه د پاکستان هغه خلکو م زده کړه اوس به داسې ویر هلته م جوړي لکه کوم ویر چې دلته جوړ د دې ملک خلک سبا به بیا دغه پرتګیستري ګډېږئ ما تاسو ته وې دا قوم خدای پیژندلی قوم دی او رانیولی قوم دی پرون د بله ورځې د دې علاقې یو 2 هلکان تېرېده وي سیاري په اوږو ما ته هم داسې غلي غوندې وکتل ما یې ورمېږم مات شه ورمېږم مات شه ما خو کتلي یې په هغه کرنډۍ او ټاټکي باندې ورمېږم مات هغه په دې ګرمۍ کې او په دې ژمي کې چې کومې پیسې په دې ګټلې بېګاله په دې ورکوئ تاسو ورمېږم مات شه نو دې قوم باندې اسماني افت پکار دی چې دا تباه شي
نن مسلمان ملک د سړي زوی کیږي نه. هغه لوبې در کې امریکا کوي لګیا دی، هغه لوبې. ستا د وزیر اعظم چې پرون په کابل کې د 50 کروڑ روپو او د ټنونو غنمو اعلان وکړو، دا ورته ویلي چا دنه دا تپوس وکړي او ورکوي به څوک. دغسې اډې به هلته جوړېږي لکه دلته چې د بډهبېرې بیس جوړ کړی و. امریکا په تا کې اسلامیک بلاک جوړول نه غواړي. کم مسلمان چې لږه سره سترګه وښیي نو سترګه ترې وباسي. نو دا ټولې لوبې در کې دا بدماش ملک کوي چې نن په ټولې دنیا لویه بدماشي د امریکې ده. هغه لوبې تاسو کې کوي او مونږ یې خورایونه یو. نو ماما چې څه وایي خدای دې چرې م خفه نه کړي، خورای به هغه مني خامخا. پوهېږو نه په ځان. تاسو دې ته په خبره پوهېږئ نه؟ دې ته م خیال کړی چې کله خبره د وجړي کیمپ وغیره ذکر شي، امریکا تریټ ورکړي چې ها ایټم بم، دوی نه جي مونږ ایټم بم چېرته جوړو. نه نه جي نه، توبه استغفار. مونږ څه کار 42 کال کې نن پاکستان ایټمي هتیار یا ایټمي بم ولی جوړ نه، ځکه چې ماما پې خفه کېږي. تا سره د ایټم بم وي نو ما سره دې ولې نه وي، زه دې ولې نه جوړو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نه اسلام شته، نه مسلمانی شته، نه منځونه شته، نه روژې شته، نه حج شته، نه زکات شته. حجي حجي دی، نه روژهدار روژهدار دی، نه منځګزار منځګزار دی، نه زکاتي زکاتدار دی. هیڅ چا کې چې درد نو، چا کې چې درد و د اسلام. پیغمبر صحابه ته وایي چې او صحابه هغه سړی درته وښیم چې ټول عمر خدای او سره او ما سره دشمني کړي او په 5 منټو کې جنت ته لاړ شي. صحابه اریان شو چې یا رسول الله دا به څنګه سړی، جنگ شروع دی، یو کافر رامنډه کړه د کافرانو د صف نه او د مسلمانانو په صف کې کلمه وویله، لا اله الا الله محمد رسول الله وویل او د مسلمانانو د طرفه پې ورغی. خو چې ورغی په 5 منټه کې په توره ولګېدو، سر قلم شو. پیغمبر یې په لاش ودرېدو او صحابو ته یې وی چې دا سړی دی چې په ټول عمر کې خدای او رسول ته بد ویلي دي، مونځ او داسې نه دی کړی، خو چې راغی او د دې طرفه شو ایسې نه وکړي او جنت ته به ځي. تاسو به هر څه کړي ماما او دوزخ ته به ځئ که خدای ته منظوره وه. هر څه به م کړي، منځونه به م کړي، دا تندي به م صاحبه داسې سلولي. یو سړی و دا تندی به یې په دې ځمکه پورې سلولو. مونږ هغه زمانه کې رامداس کې اوسېدي، خو چې تندی به یې په صف کېښو نو داسې داسې به یې کول. ما ورته ویل چې یہ کیا کر رہے، میں تھکیوں مل نے بات ہوئی کہ میں نے سنا ہے کہ اتنے محراب لگ جاوے تو دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی کہ پتندی کے محراب لگی نو تو دوزخ اور پہ حرامی گی نو ویل زدکا دا تندے مگم چاہ محراب میں ہو لگی مالداس چلو کا چھ سیخ گرم کا داغ والا وار کا چھ محراب دی ماما پا محرابونو ندا کلیئر کٹ آرڈر دے کلیئر کٹ صفا ان اللہ لا ينظر الى صورک اللہ ستا شکل تا نگوری سنت تی اغسطی دیو سیبا گمنز دیوالی داو دا بازی گیری والا دا سی چلو کی چه بابا رخ کاری سنت دیوالی و بابا را دیکلو سیب لا ينظر الى صورک ستا شکل تا خدای نگوری ولا ينظر الى اعمالکم نستا عمل تا گوری چی مسلری پوگا چولی دا سیبا جماعت ترا روانیو لوی مسواک دی پا جیب کی ٹنبلے دیتم نگوری گوری تشیتا
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह स्ता ज़्र ता गोरी ची स्ता पज़्र के ज़मा मुतालिक सदी ज़्र के दी सदी स्ता ज़्र के ज़ैमा और कज़्र के दे शैतान शिकल मिकल ता न गोरी ज़्र ता ज़मुंग्र की सदी ज़मुंग्र दा खुदाए कोर दे हो कि ज़मुंग्र दे शैतान कोर दे वजह अजीजान सोच चुके मंग इयाक नस्तईन प्रेख है दे दा अल्लाह ने इमदाद मुंग प्रेख है दे मुंग इमदाद द बंदन अगवाड़ू कि द बंदन इमदाद गवाड़ू नो रसवा व जलील शू शर्मिंदा व रसवा द जबानी शू अल्लाह दे अमान राखी नु मुंस के चे व इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन नु द नस्तईन प माना जान पोए का चे दा अल्लाह न सेवा बल सोक दे चे मदद ते ओ गौरम मुंग फनन दुनिया पसे लेवनियू जमीर खरसऊ ईमान खरसऊ दीन खरसऊ और स खरसऊ हो दुनिया तलबऊ और चाचे अर्स प्रीखी दी और द नस्तईन बांधे अमल करे दे नु दागे आखिरी खबर आवा हो रही यो खजा व कोंडा वा सलोर लुणे सार बराव था ओ बगर्देदा जमीर न वक्त च सवाल चाना हो कमा माखाम बयान द सिला पदरे मवरज कि द कोर रावता लुणो वर्दल च मोरी कनंद सरा नौड़ नो बस मुंग बहला की शुदल वगेना माखाम च कोर ततला एस नो द शगु यो पंडु के शगे राटोली के पर रुमाल के ओतड़ले पंडु के पसर के हो च कलुणो तनन तशवर कारशम नो दालुणी बमे दगम नमरीश चिलुणो इलरे नौकते वेल मोरम जोड़ सरावड़ च कोर तनना वता चा पंडु के प्राणिस तो पंडु के टोल द सरो दरोडा लुणो वर्तेल मोरे दा संगा चल दे दा किसे वर्त तेरा लुणो वर्तेल मोरे मंगनन पड़ के तेरावा चे मुंजम मासपखीन कोलो नो या के नस्तईन टके रागे नो मंग खुदाय तवेली चे खुदाया तावेली दी चे माना मदद गवाड़े नो नन मोर ताना मदद गोफ्तो ततरीदन पंडु के दुमरा दसरो जरूर तो खुदाय कसम पोई बमने और रिज़्क़ बता पसी चाचे दड़ना खुदाय मन ले दरियाबुना वर्त सिरीश चाचे दड़ना खुदाय मन ले मारगान द पोस्ट मास्टर कार कई चाचे दड़ना खुदाय मन ले आगा और चे नमरूद पशपग म्याश्ते के जोड़ करे हो आगा लड़की चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे क्या चोलो पशपग म्याश्ते के आगा अंगार ताजा शेवे हो दा बसुमरा और हो मामा तासो ची चरते हो जोंपड़ाई बांधे और लगी अखपली मंडी में लीधे लीधी आला और लगी है नो रस्ता न दूर बलरामन के सर ब्रिगेड वाला जरारी से जोंपड़ाई स्वजी दिली मंडी में लीधे लीधी अखपली ये हो घंटे और लगे दे दे फिर ब्रिगेड रहा टंगा 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 हला और लगे हला पग म्याश्ते और लगे दले और नमरूद ताजा कड़ो अंगार दो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिप के चोलो पग म्याश तो अंगार दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जबूर तो बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क बेखतर कूद पड़ा आतश अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद इब्राहिम इश्क मरवे दंग अकल खोई चले का सोचू का और तसंगा टोप के नो अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी अकल प बाम नास तो तमाशा कोलो इश्क पके वर टोप
نمرود څوک دی چې ما اور کې واچي چې چا ویلي دي چې ورټوپ کا وردانګه خو چې د اور دې منځ له ورټوپ کو اور سره څه چلو شو ها تا یا کنستعين باندې عمل وکړو اور ته دې ټوپ کو فورن اور ته حکم شو یا نار کونی بردا وسلاما اے اورا یا خو سالم شو چې په ابراهيم باندې اونس وځي چا دې ته وی ایاک نستعين تاسو پوه شئ نو عزیزانو ایاک نستعين تاسو په منځ کې وایي لیکن نم په ایمان شتا نم په عمل شتا ټول زبانی جمع خرچ او درو ایاک نستعين دې چې وې اور وردانګه نو ستا ترو اوټ ملک نن د ایاک نستعين د مبرر ملک خراڑ اوران کو او نامے د کارغانو بدنامی ملک سرمایدار و تباہ پیاو منبر د قومی اسمبلی 1,00,000 نه پاس خرچ دے د میاشت دا تحقیقو کوي چې دته میډیکل بل څومره ملاویږي دته ټي ډي څومره ملاویږي او دته د میاشتې تنخواه څو وکړه دا تحقیقو کوي بیا یو ډله د وطن خپل ایبنې رونی سي چې ماما ووټ ما در کړی دی یا دې په دغه ځای کې در نشنې اوبه وباسم او یا یې مونږ سره نیمې کا ټیک شو خبره ووټ به څنګه به ورته وایي بې غیرته تا خو په پیسو پې ووټ خرڅ کړی دی تا خو 50 روپۍ اخیستي دي تا خو 100 روپۍ په پولینګ سټیشن کې اخیستي بې غیرته ته دا خبره کولی شي تا خو دا په شنو چایو خرڅ شوی په تورو چایو خرڅ شوی په کباب روټۍ خرڅ شوی خوټ کېدلي الوګان دي د هغه په دفتر کې خوړلي دي ته بې غیرته دا خبره کولی شي زه کولی شم چې ما چاله خدای دپاره ووټ ورکړی په دې سپېږمو کې به ورته پړي واچوم او د سپي غوندې بیا راکاږم ته پوه شي په خبره تاسو نه شئ کولی تاسو تالی سټ یئ بې غیرته یئ بې ضمیره یئ تاسو نه شئ کولی ډېر نه ښه یئ اوړه ګران شو ډېر شکر دی غوړي نور ګران شو که خیري شمه غوړي چا سره دي پرون یې ویل اسلام راغی اسلام راغی هغه شمله دین د اسلام آباد نه ورته راغلی و دلته دومره توری چې پرېښي وزارت یې پرېښی بیا پکې ورننوت د ماشکي رورو ډولکي ته نه شو ټینګېدی بیا پکې ورننوت دا شمله دین ورته دلته نه راغلی دا د اسلام راغی که پېښور فلایټ د اجیانو دغه نه وشو پېښور نه مال دغه اجیان دی خدای پاک زیاتی نه یو اجي سوک ورکړو هغه یو بړوم ته ویلې وایي اجي صاحب مړ دې کړه ویل ته څنګه خبر شوې بې اختیوزه چې اجي ویل دا سوک دی د اجیانو بې رحمه بله ورځ یو سړي راته ټلیفون وکړو ویل دعا کوه حج ته روان الله دې امان مال ته ځې حج ته ویل او منظوري مې شوې سره د ښځې روان او کار څه کوي وایي کار څه کوي کار هغه کوي چې دا ماشومان ورک شي او بیا یې په عربو خرڅ عرب یې بیا په اوښانو کښېني او ریس پې باندې کوي تاسو پوه شئ دغه خلک هم حج ته روان د چا چې د پوډرو کاروبار دی هغې هم حج ته تلي څوک چې د چرسو او د شرابو بزنسمینان دي دا هم حج ته تلي ته پوه شي په خبره نو دا خلک حاجیان یا په دې پیسو حج کی دا روټۍ چې د دې خېټه کې پرتې د دې منځ کی یا دی په یاد کې نستعین باندې پوي
نو عزیزانو د ټول ملک بیړه تباه ده، د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. الله دې فضل کوي چې کله به یو ګرچ او ټول به نسکور پراته یو، ته به ما نه نه خبر او زه به تا نه نه خبر. نو اوس هم ستلي راغلي نه دي، سوچ وکئ کینی تباه کېږئ. اسلام په دې نه راځي چې د پېښور نه په جاز کې سور شو اجیان لاړه، په دې اسلام نه راځي او نه دا اسلام. اسلام په دې راځي چې د خدای قانون د ملک قانون شي. تاسو پوه شئ په خبره څه شي شي؟ د خدای قانون د ملک قانون. اسلام په دې نه راځي چې قانون دې د لاډ میکالې د پیرنګي وي په پاکستان کې او نامه دې په اسلامي. اسلام په دې نه راځي. د ملک فیصلې دې په قرآن او حدیث شي. اسلام په دې راځي. ښځې دې بند کړې شي په کورونو کې او بار دې نه روځي. نن پاکستان به تباه کېږي د ښځو د لاسه، غرق کېږي به. د کم دله چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. داسې ده که نه ده چې لږ په خېټه موړ دی د هغه ښځه چې ګورې به دغه چل به یې کړي. په پوزه دې غوسه شه نو دا پوزه دې ډېره بهترینه ده چې دا دې پټه کړې ده، نوره بربنډه یې ښځې بنډې. نو الله پاک دې څه د خیر اسباب دې ملک ته جوړ کړي. د خیر اسباب افغانستان ته دې خدای د خیر اسباب جوړ کړي. اوس دې پکې خدای د سکون اسباب پیدا کړي او صحیح شرعي نظام دې پکې راولي او صحیح شرعي نظام دې الله په پاکستان کې راولي. دا زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی او د دې سرمایه‌دارو د لاسه تباه کېږي لګیا دی، د دې غټانو د لاسه تباه کېږي لګیا دی. غریبان په ځان پوهېږي نه، دا چمچې چې دي په ځان پوهېږي نه، د دوی د لاسه سرمایه‌دار حد ته رسېدلي دي او هغې یې تباه کوي لګیا دی. زمونږ یو استاد هغه به مونږ ته د طالبګیرۍ زمانه کې کله کله عجیبه لطیفې ویلې. یو ورځ یې وی چې هلکه خبره واورئ، تاسو چې طالبان یئ خو چې ملیان شئ نو چېرته یارانې دوستانې به هم کوئ، خو یو نصیحت مې واورئ. زما م یو ټکی دې وخت کې واورئ. زرګونه کیسټې به م اورېدلي، 40 کالو نه زما تقریرونه م اورئ. زما خولې نه به م دا ټکی نه اورېدلی چې پلانې سړی زما دوست دی. دا م اورېدلي؟ سمینه تا اورېدلي چېرته؟ زما د خولې نه دوست ټکی به تاسو چېرته نه یې اورېدلی.